بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د مایکروسافټ ورډ 11 درس دی. تیر درس کې موږ تاسې په انزرټ کې ټیبل باندې خبرې کړې وو او نن هم په ټیبل باندې باقي خبرې چې پاتې دي په هغې به انشاءالله مخته لاړ شو. راځو یو ټیبل رسمو چې کله موږ دغه ټیبل رسم کړو له دې څخه وروسته د ټیبل ډیزاین او لیډ په نوم باندې دوه نور ټیبه موږ ته خلاصیږي. ګورئ ټیبل ډیزاین کې موږ تاسې څه کار کولی شو. زه فرض که راځم دلته لیکم چې سیریل نمبر وروسته بیا لیکم ورته چې نیم همدا ډول کورس به ورته ولیکو او له هغې څخه وروسته فی به ورته ولیکو. دا یو ټیبل شو. راځو سیریل نمبر فرض که لیکو 1 2 3 4 پورې همدا ډول. اوس راځو نومونه ورته لیکو چې احمد او همدا ډول لیکو چې علي خان او جان. کورس ته راځو کورس ورته لیکو ډي آی ټي همدا ډول سی آی ټي ډي ایل او بیا هم ډي آی ټي. فیس ورته لیکو 50,000 بل هم ورته لیکو 3,000 او بل هم ورته لیکو 4,000 او بیا هم 4,000. فرض که دا زموږ تاسې سره یو ټیبل یا یو جدول شو. دا ټول سلیکټ کوو او وروسته دا بولډ کوو. د بولډ څخه وروسته بیا راځو لیوډ ته او دا منځته کوو. له دې څخه وروسته ګورئ دغه یو ټیبل دی چې موږ تاسې جوړ کړ. اوس لومړی به راشو ټیبل ډیزاین ته. په ټیبل ډیزاین باندې به خبرې وکړو. اول خو دلته تیار یو څه ریډیمیډ ډیزاینونه دي. دغه ټیبل ته غواړئ چې څه رقم ډیزاین کې اوسي. دا ورته انتخابئ، دا ډیزاین انتخابئ، دا انتخابئ، دا انتخابئ. هر ډیزاین چې ستاسې خوښه و تاسې کولی شئ چې له دې ځایه څخه انتخاب کړئ. فرض که زه ورته یو ډیزاین انتخابومه، دا به ورته انتخاب کړم. ګورئ دغه ډیزاین ما ورته انتخاب کړ. اوس چې کله دا ډیزاین ما انتخاب کړ دلته وایي هیډر رو، دلته چیک آن ده. که زه دا چیک آف کړم دا هیډر رو تاسې وینئ دلته دا به ساده شي. همدا ډول بینډ ټو که ورته انتخاب کړم دا به نور هم ساده شي. فرست کالم چې کوم دی دا که دا چیک ورته آف کړم دا کالم به هم ساده شي. دا بیخي یعنې ساده شو. دا د ټیبل سټایلز آپشنز دي. زه غواړم دا هیډر لو چې دی لږ باید واضحاً ښکاره شي، یو ډیزاین ولري. نو هیډر رو مې ورته انتخاب کړ. هیډر رو ما سره دا ډول راغی. همدا ډول لاست کالم هم ورته انتخابومه. ګورئ زه وایم په دې شکل اوسي. یاره دا ښه ښکاره نه شو، دا بېرته لرې کوم. بینډډ کالم ورته انتخابوم. ورته وایم دا بینډډ کالم دا هم ښه شو. ټوټل رو ورته انتخابومه دا هم ښه شو. ګورئ داسې یو ډیزاین ما برابر کړ. که تاسې فرض که هر ډیزاین دې ځای خوښوئ نو بیا کولی شئ چې دلته تغییرات راوړئ چې هیډر رو څه ډول وي، ټوټل رو څه ډول وي، بینډډ. یعنې دې څخه تاسې کولی شئ چې ټیبل ته سټایلز ورکړئ. که دا ټول چیکونه ورته آن کو نو دا بیخي ښه نه ښکاري. نو معمولا هیډر رو تاسې ورته وساتئ او همدا ډول فرست کالم هم لرې کوئ، لاست کالم هم لرې کوئ، دا هم لرې کوئ، دا هم لرې کوئ. فقط دا ورته 2 دانې وساتئ. یعنې چې کله په دې باندې کلیک وکړو هیډر رو او ټوټل رو دا باید له نور سره متفاوت وي. که چېرته ډیزاین ستاسې دا خوښ نه شو نو تاسې کولی شئ چې بیا هم راشئ ټیبل ډیزاین ته، بل ډیزاین ورته خوښ کړئ، بل ډیزاین ورته انتخاب کړئ. بله خبره دلته د شیډینګ دی. ګورئ زه دغه رو انتخابوم، ورته وایم دې ته یو شیډینګ ورکړه. دغه شیډینګ زما خوښ نه شو. ته کولی شئ چې په خپله خوښه یو شیډینګ ورته ورکړئ. هر یو چې ورسره ښه ښکاره کېده هماغه ورته انتخاب کړئ. نو دا د شیډینګ خبره شوه. بیا هم ټیبل ډیزاین ته راځو. دلته ګورئ بارډر سټایل دی. په دې چې کله کلیک وکړم زه وایم چې زه دغه خط انتخابوم. یو قلم ما ته راکوي. اوس په خپله خوښه ته کولی شئ چې تغییرات پکې راوړئ. زه وایم چې دا خط په دې رقم وي، دا ډیزاین همدا ډول دا به ورته انتخاب کړو.
یعنی په خپله خوښه تاسې کولی شئ چې یو خط ورته انتخاب کړئ. که دا خط هم خوښ نه شو کولی شئ چې دا یو انتخاب کړئ، دا انتخاب کړئ، دا انتخاب کړئ. یعنی هر یو چې ستاسې خوښه و نو تاسې کولی شئ چې همغه انتخاب کړئ او بیا راشئ کوم ځای کې چې غواړئ هغه خط تاسې واچوئ نو قلم تاسې ته درکوي. تاسې کولی شئ چې هغه خط کوم رو کوم کالم کې ستاسې په کار و هلته یې واچوئ. دلته هم دغه د خط اندازه تاسې ته شو کوي. په څومره اندازه غواړئ دا خط، په دغه درې اندازه مې ورته انتخاب کړه. کولی شئ چې همدغه ډول څلور نیم شپږو پورې انتخاب کړئ. نو دا ستاسې خپله خوښه ده. دی هم نور ډیزاینونه دي، دا ډیزاین مې په کار ده. فرض که زه انتخابومه دا ډیزاین، کلیک وکړئ همدا ډیزاین به تاسې کولی شئ چې د قلم په واسطه یې ځان ته ډرا کړئ. دا ډیزاین شو. اوس هم تاسې کولی شئ چې راشئ دلته کلیک وکړئ او دوباره دا انتخاب کړئ او اوس پکې تغییرات راوړئ. که چیرې دا ډیزاین هم خوښ نه شو نو په خپله خوښه تاسې کولی شئ ځینې خطونه پکې واچوئ، دې ځینې د خطونه انتخابولی شئ، سایزونه انتخابولی شئ. هغې نه وروسته تاسې کولی شئ چې په خپله خوښه پکې همغه لاینونه واچوئ. بل هم بارډرز دي. بارډرز باندې خو موږ خبرې کړې وو په هوم کې هم. د بارډرز وظیفه دا ده چې فرض که زه دلته لیکم in the name of الله، دا مې ولیکه نو له دې څخه وروسته دا انتخابوم، دا سنټر ته کوم. چې کله مې سنټر ته که زه اوس راځم دلته په انزرټ کې یا هوم ته راځم، کله چې هوم ته راغلم له هغې څخه وروسته بارډر ته راځم، باټم بارډر دې په کار دی، کولی شي باټم بارډر ورته ورکړي. همدا ډول لیفت طرف ته بارډر په کار دی، کولی شي لیفت طرف ته ورته ورکړي. همدا ډول ټاپ بارډر په کار دی، کولی شي ټاپ بارډر ورته ورکړي. همدا رایټ بارډر په کار دی، کولی شي رایټ بارډر دې لیکنې ته ورکړي. هر ډول بارډر چې ستاسې په کار وي کولی شي نو بارډر هیڅ بارډر ورته ورنه کړي، یا آل بارډرز ورته انتخاب کړي، مکمل بارډر ورته ورکړي. یا دغلته زه درېږم چې کله دلته ودرېږم ټیبل ډیزاین ته راځم بارډر ته راځم، زه ورته وایم آل بارډرز یا نو بارډرز ورته انتخابوم، بیخي به بارډر نه لري. که زه دا ټول سلیکټ کړم او له هغې نه وروسته راشم بارډر ته ورته آل بارډرز انتخاب کړم، ټول به په دې رقم بارډر واخلي. نو دا ټول ستاسې د خوښې ډیزاین بارډرز دي چې دلته تاسې کولی شئ ورکړئ. آوټ سایډ بارډرز یوازې به آوټ سایډ بارډر تاسې ته ورکړي. که ټاپ غواړئ، لیفت غواړئ، رایټ غواړئ، نو تاسې کولی شئ چې بارډر ورته انتخاب کړئ. خو زه نو بارډر ورته انتخابوم او کلیک کوم، نو بارډر شو. نو دا هم د بارډر خبره ده. تاسې کولی شئ مختلف بارډرونه ورکړئ. ډرا ټیبل کې تاسې کولی شئ په خپله خوښه به ټیبل ډرا کړئ. فرض که دغلته یو بل کالم په کار دی، دلته یو بل کالم په کار دی، دلته یو بل په کار دی. نو په دې طریقه باندې تاسې کولی شئ چې بارډر سره راشئ او ډرا ټیبل ځان ته واخلئ او په خپله خوښه باندې څه وکړئ، ټیبل پکې واچوئ او خطونه پکې واچوئ. نو له دې څخه وروسته نو زه بېرته راځم، دا خطونه چې کوم ما ورته انتخاب کړي دا بېرته ساده انتخابوم چې بېرته ساده شي. ورپسې راځو لیوټ ته. یعنې ټیبل ډیزاین کې موږ تاسې مکمل کولی شو ټیبل ډیزاین وکړو. مختلف ډیزاینونه دي چې موږ تاسې په خپله خوښه
یو ډیزاین وکړو، څه رقم چې زمونږ او ستاسې کانسپټ وي او څه رقم چې زمونږ او ستاسې لاجیک وي، او هغه د خپل فکر مطابق یا خپل د خوښې مطابق ډیزاین کولی شو. اوس راځو لیوټ ته. چې کله هم لیوټ ته راغلو زه به دا کنټرول ای کړم، دا به ډیلیټ کړم. له دې څخه وروسته به زه راشم انسرټ ته او بیا به ټیبل ته راشم، یو ټیبل به زه ډرا کړم. بیا به راشم لیوټ ته. ګورې دلته موږ تاسو څو کارونه کولی شو. اول هم د سلیکټ سیل، چې کله سلیکټ سیل باندې کلیک وکړو کوم سیل کې چې موږ ولاړ شو هغه به موږ ته سلیکټ کړي. سلیکټ کالم به موږ ته سلیکټ کړي. سلیکټ رو به موږ ته سلیکټ کړي. او سلیکټ انټایر ټیبل ټول ټیبل به موږ ته سلیکټ کړي. نو دا ټول خبره د سلیکشن ده چې موږ تاسو کولی شو یو سیل سلیکټ کړو، یو کالم یا یو رو سلیکټ کړو. له دې څخه وروسته دلته چې بل ډېر مهمه موضوع ده هغه هم د ټیبل پراپرټیز په اړه باندې ده. ټیبل پراپرټیز کې موږ تاسو کولی شو چې ځینې تغییرات راوړو. کله هم چې ټیبل پراپرټیز ته راغلو ګوري دلته لومړی ټیبل ته چې راغلو پریفیرډ ویټ دلته موږ کولی شو چې اندازې ورکړو. میجر ان اندازه په څه ورکوئ، په پرسنټ ورکوئ که په انچ ورکوئ. زه وایم په انچ باندې ورکوم 0.5 اوکې. ګورې دا موږ تاسو ته کالمونه روګانې کوشني که. همدا ډول پراپرټیز ته راځم دا بیرته 0 کوم او بیا اوکې کوم بیرته یې ماته لوی که. بیا پراپرټیز ته راځم ګورې کله چې زه پراپرټیز ته راغلم دغه ټیبل ته کوم خوا غواړې، سنټر کې غواړې، رایټ طرف ته غواړې یا لیفت طرف ته. زه وایم سنټر به صحیح اوکې کوم، ټیبل به ماته سنټر ته کي. همدا ډول راځم پراپرټیز ته وایم لیفت طرف ته راوړه ټیبل، دا به لیفت طرف ته کې موږ ته. بیا پراپرټیز ته راځم ورته وایم رایټ طرف ته، دا ټیبل به موږ ته رایټ طرف ته راوړي. نو هر پوزیشن چې ستاسو په کار و هماغه ورته کلیک کړئ، هماغه ته به تاسو ته راوړي. دلته یو بل مهمه خبره دا ده ګورې رایټ ټو لیفت او لیفت ټو رایټ دی. اوس چې موږ ټیبل رسمو لیکل زموږ ستاسو ټول د لیفت طرف د خوا څخه کېږي، خو که چېرته زه ورته پراپرټیز کې دلته رایټ ټو لیفت انتخاب کوم بیا وکې کوم اوس به ما سره لیکل د ښي خوا نه کېږي. معمولا په پښتو باندې چې لیکل کوئ نو رایټ ټو لیفت ورته انتخاب کړئ، نو تاسو به کولی شئ چې په دې رقم باندې لیکل وکړئ. پراپرټیز کې نور همدا ډول رو او کالم او سیل تاسو کولی شئ چې سایزونه د دې څخه انتخاب کړئ چې هایډ یې څومره وي او همدا ډول ویډ یې څومره وي. دا سایزونه مختلف تاسو کولی شئ، ټاپ طرف ته یې، سنټر طرف ته یې، باټم یې، دا پکې انتخابولی شئ. بارډرس او شیډینګ خو موږ تاسو وویلې چې بارډرس ورته څنګه ورکوو، سټایل ورته څنګه ورکوو، هغه ټول ټیبل ډیزاین کې موږ وویلې. اوس راځو ډرا ټیبل ته. ګورې دغه زه راځم لیوټ ته او بیا راځم ډرا ټیبل ورته انتخابوم. شاید ستا یو کالم په کار وي په دغه اندازه کې، نو ډرا ټیبل په واسطه ته کولی شي دلته یو خط واچي او کالم جوړ کړي ځان ته. یو کالم ما دغلته په کار دی، کولی شي چې یو کالم دلته جوړ کړي. نو کسټم شکل باندې ته خپله کولی شي چې ځان ته ټیبل جوړ کړي، کالمونه پکې جوړ کړي او په هغې کې په خپله خوښه کالم او روګانې او سیل هر څه برابر کړي. د اریزر څخه هدف څه دی؟ ګورې زه به درته دا د اریزر پریکټیکل یو مثال درکړم. راځم انسرټ ته، انسرټ څخه وروسته راځم زه یو کوچنی ټیبل جوړوم. ټیب نیسم، په ټیب سره دا روګانې زیاتېږي. زه غواړم چې دغلته شماره ولیکم، په پښتو باندې به یې ولیکم شماره، او دلته غواړم چې ولیکم نوم. همدا ډول دلته لیکم چې پلار نوم، او فرض که دلته لیکم چې نیکه نوم. دا ما ولیکه، صحیح دی. اوس زه غواړم چې دغه ډیلیټ کړم، دا شماره سره چې دا کوم خط ده دا ډیلیټ کړم. لیوټ ته راځم، اریز ورته انتخابوم، دا ډیلیټوم. صحیح ده. چې کله مې ډیلیټ کړ بیا راځم الاینمنټ دا ورته سنټر کې کوم. ورپسې وروسته چې دی دغه هم زه غواړم ډیلیټ کړم. دلته راځم اریز ته او دا هم زه غواړم ډیلیټ کړم. چې کله مې ډیلیټ کړ الاینمنټ ته راځم دا ورته سنټر انتخابوم او دلته ورته لیکم چې شهرت. صحیح ده. او بیا دا ټول سلیک کوم او بیا دا سنټر کې کوم. سمه ده. همدا ډول راځم دغه خط مې هم په کار نه دی، نو بیا اریز اخلم، دا هم له دې ځای نه ډیلیټوم. چې کله مې ډیلیټ کړ په بیک سپیس باندې سلیکشن بیرته ختموم او بیا راځم دا ټول
سنټر کې کوم. صحیح ده. نو شماره ډېر لوی ده، شماره غواړم لږ کوچنی کړم. همدا ډول له دې څخه وروسته راځم نوم ته دغومره اندازه ځای ورکوم، پلار نوم ته هم دومره اندازه ځای ورکوم. له دې نه وروسته بیا راځم ډرا ټیبل اخلم او دلته یو بل کالم هم ورته جوړوم. دلته به ورته بل کالم هم جوړ کړم. شهرت دی په لور راځي، دې ځینې به یې کنټرول ایکس کړم، دلته دوباره کنټرول وي کړم. نیکه نوم به هم دې ځینې راواخلم او کنټرول ایکس به یې کړم او دلته به یې کنټرول وي کړم. او له دې څخه وروسته رای به شم، دا به م ورته په دغه اندازه کې انتخاب کړم او دا به بیا ټول سلیکټ کړم او کنټرول بي به یې کړم بولډ شي. له دې څخه وروسته بیا راځم ایریز ته او دا خلاصوم او دلته ورته لیکم چې ملاحظات. او دا هم ورته بولډ کوم. لکه دلته هدف دا و چې موږ او تاسې د ایریز څخه څنګه استفاده کولی شو. بعضې ځایونو کې ضرورت وي موږ او تاسې ایریزر نه استفاده په دې شکل باندې کوو. بل هم دلته ډیلیټ دی. ګورئ دلته زه درېږم او ورته وایم دغه سیل ماته ډیلیټ کړه. چې کله دلته راشم ډیلیټ سیل ورته انتخاب کړم، ډیلیټ ورډ شفټ سیل لیفټ چې دا انتخاب کړم، ګورئ دا یې راته ډیلیټ کړه. دا بیرته کنټرول زیډ کړم، زه راځم دلته درېږم او بیا ورته وایم چې ډیلیټ کړه. ډیلیټ سیل چې شی ډیلیټ سیل اپ دا ورته انتخابوم. وروسته بیا راځم ورته وایم ډیلیټ سیل. نو سیلونه موږ تاسو کولی شو چې له دې ځایه ډیلیټ کړو. ډیلیټ سیل اپ ډیلیټ له دې نه وروسته ډیلیټ انټایر رو چې په کوم رو کې ولاړ یم هغه رو یې راته ډیلیټوي. فرض کړه دې رو کې درېږم ډیلیټ ته راځم او ډیلیټ سیل انتخابوم، ډیلیټ انټایر رو دا به هم راته ډیلیټ کړي. په همدغه ځای کې ولاړ یم، بیا راځم ورته وایم ډیلیټ کالم یا ډیلیټ سیل ته راځم، ډیلیټ انټایر کالم به راته ډیلیټ کړي. بیرته یې راوړم کنټرول زیډ کوم، ډیلیټ کالم راته ډیلیټوي. همدا ډول ډیلیټ رو راته ډیلیټوي. همدا ډول دا به بیرته کنټرول زیډ کوم، ډیلیټ انټایر ټیبل ټول ټیبل راته ډیلیټوي. لکه دلته هدف چې دی په لیوټ کې د ډیلیټ څخه هدف دا دی چې شی ډیلیټوي، سیل ډیلیټوي، کالم ډیلیټوي، رو ډیلیټوي، هر شی ډیلیټوي، له دې څخه ډیلیټ کولی شي. بل هم دلته روز ان کالمز د انسرټ اباو. فرض کړه زما دغلته یو کالم بل په کار دی اباو چې دا ورته ووهم، ګورئ اباو مې ماته یو کالم اضافه کړه. که لاندې ستاسې په کار وي انسرټ بلو ورته ووایه لاندې ورته کالم اضافه کوي. که لیفټ طرف ته په کار وي نو انسرټ لیفټ ورته ووایئ لیفټ طرف ته یو کالم اضافه کوي. که رایټ طرف ته په کار وي دلته راشي رایټ ورته ووهئ رایټ طرف ته یو کالم درته اضافه کوي. نو دا د کالمونو او روګانو د اضافه کولو آپشنونه دي. بل هم دلته مرج سیلز دی. ګورئ دغه دواړه زه سلیکټ کوم، چې کله مې سلیکټ کړم مرج سیلز زه دا مرج کوم، دواړه مې مرج کړه، دلته اوس یو لیکل کوم. ورپسې سپلیټ سیلز دی. سپلیټ سیلز څخه هدف څه دی؟ ګورئ ځینې وخت ضرورت پیدا کېږي چې په یو سیل کې موږ او تاسې فرض کړه زه به دا تاسو ته یو پریکټیکل مثال درکړم. زه به راشم دلته به یو ټیبل جوړ کړم او دلته به ولیکم چې نیم، دا به پښتو ته کړم، نیم به ورته ولیکم او همدا ډول ټیسټ به ورته ولیکم او مارکس به ورته ولیکم او همدا ډول ریزلټ به ورته ولیکم. صحیح شو. له دې څخه وروسته زه به دا ټول سلیکټ کړم، کنټرول بي به یې کړم، بیا به لیوټ ته راشم دا به سنټر کې کړم. له هغې نه وروسته زه راځم فرض کړه ما سره د احمد شاه په نوم باندې او ټیسټ چې دی فرض کړه دغه شخص چې دی ټیسټ یې موږ سره ورکړی دی د ډي آی ټي او مارکس چې دی ورته انتخابوو. فرض کړه دې مارک اخیستی، دغه ټیسټ موږ په څلورو مرحلو کې اخیستی، ټیسټ A، ټیسټ B، ټیسټ C یا درې مرحلو کې، یعنې دلته ماته درې خانې په کار دي. صحیح ده. او یا دلته ورته انتخابوم چې 3 خانې په کار دي، خو زه دلته به ورته انتخاب کوم، راځم 3 + 3 = 6 + 3 = 12 + 3 = 16 + 3 = 24 + 3 = 32 + 3 = 64 + 3 = 128 + 3 = 128. صحیح ده. او یا دلته به ورته انتخاب کوم راځم
له دې راځم سپلیټ سیلز ته. کله چې سپلیټ سیلز ته راغلم زه ورته وایم داسې کار وکړه چې په همدغه خانه کې ته ماته 2 کالمز او 4 روګانې یا 3 روګانې راکړه. دا به ورته اوکې کړمه. ګورئ 2 کالمونه او 3 روګانې راکړه. دا کنټرول زیډ کومه، بېرته راځم لیوټ ته، سپلیټ سیلز ته راځم، ورته وایم داسې کار وکړه چې 3 کالمونه راکړه او 2 روګانې راکړه او بیا به ورته اوکې کړمه. زه ورته وایم چې دې شخص په یو ټیس A ورکړی دی، بل یې ټیس B ورکړی دی او بل یې هم ټیس C ورکړی دی. نو په دې شکل باندې موږ او تاسې کوو. دا به ټول بولډ کړمه او کنټرول B به یې کړم او کنټرول E به یې کړم، منځ ته به یې کړم. فرض کړه دې په ټیس A کې چې دی 15 نمرې وړي دي، ټیس B کې چې دی 60 نمرې وړي دي او په ټیس C کې چې 88 نمرې وړي دي. نو دغه د دغې سیل په منځ کې چې موږ نور کالمونه او سیلونه ځان ته ایجاد کړو، نو سپلیټ سیلز په واسطه باندې دا کار موږ وکړو. یعنې د یو ټیبل په داخل کې چې نور کالم او روګانې ضرورت شو، نو تاسې کولی شئ، یا د یو سیلز په داخل کې، نو په دې شکل تاسې کولی شئ چې هغه واخلئ او خپل ستونزه پرې حل کړئ. دا به هم ورته منځ ته کوم. بل سپلیټ ټیبل دی. زه به په ټیپ سره دغه روګانې لږ زیات کړم. فرض کړه تر دې پورې زما ټیبل په کار و، دې نه لاندې زما بل ټیبل په کار دی. دا ټیبل کار نور خلاص شو، نو سپلیټ ټیبل ورته وهمه، هغه به په هماغې ځای کې ماته کټ کړي او لاندې به بل ټیبل ماته راکړي. نو دا هم د سپلیټ ټیبل خبره ده. بله موضوع د آټو فټ دی. دا خو موږ تیر درس کې هم ویلی و چې آټو فټ ټو کانټینټس چې دی، چې کله دا موږ ورته انتخاب کړو، موږ ته به ټیبل وړوکی شي او بیا چې موږ څومره لیکل کوو زموږ د لیکلو متعلق هغه بیا لویږي. نو دا د آټو فټ ټو کانټینټس خبره وه. همدا ډول که ورته وری شو ووایو چې آټو فټ وینډو ټول زموږ د وینډو په اندازه به موږ ته ټیبل لوی کړي، او فکس کالم ویډ چې ورته انتخاب کړو دا خپله خوښه پکې موږ اندازه ورکولی شو. همدا ډول ګورئ دلته لیکلي، له دې ځایه هم کولی شو چې موږ او تاسې ځان ته زموږ د کالمونو او روګانو اندازه کم و زیات کړو په دې شکل باندې. بل ډسټریبیوټ روز او ډسټریبیوټ کالمز، د دې وظیفه څه شی دی؟ ګورئ دغلته ما یو څه کالمونه او روګانې جوړې کړې، خو دلته ټول ګډ وډ دي. صحیح ده؟ یعنی بعضې کالمونه غټ دي او بعضې روګانې. زه وایم دا ټول په یو اندازه شي. دا ټول سلیکټ کومه، ډسټریبیوټ روز ورته انتخابومه، نو دا ټول مکمل موږ ته په یو اندازه ډسټریبیوټ کالمز هم انتخابوم، دا مکمل موږ ته جوړوي. فرض که زمونږ دغه ټیبل دی، یو کالم زمونږ دلته دی او بل کالم دلته دی، بیخي سره نږدې دی، او بل دلته دی. دا کالمونه ګډ وډ دي که نه؟ زه غواړم دا ټول په یوه اندازه سي. ټول به سلیکټ کړمه. چې کله مې ټول سلیکټ کړه، له هغې نه وروسته ډسټریبیوټ کالم چې ورته ووایم ټول په یوه اندازه کوي. همدا ډول که روګانې ګډ وډ وي او په خپل ځای نه وي، فرض کړه یو رو دومره ده او همدا ډول بل رو په دې اندازه ده او بل رو په دې اندازه ده، دا ګډ وډ دي که نه؟ زه غواړم ټول په یو اندازه شي دا روګانې، نو ډسټریبیوټ روز ورته انتخابوم، ټول به په یو اندازه شي. بل هم ګوري دلته زه یو لیکل کوم. فرض مثال زه لیکم چې نیم، بیا ورته لیکم چې کورس، او بیا ورته لیکم چې فی، او له هغې څخه وروسته ورته لیکم چې فرض که ټوټل. زه دا ټول سلیکټ کوم. زه دا غواړم منځ ته راشي. که ټاپ انتخاب کړم دا به ټاپ طرف ته وي، که رایټ انتخاب کړم دا به رایټ طرف ته لاړ شي. دا یعنې الاینمنټ پورې خبرې کوي. که دا انتخاب کړم نو لیفت طرف ته به راشي، که دا انتخاب کړم دا، خو معمولا تاسې به سنټر ورته انتخابوئ. نو ما ورته سنټر انتخاب کړ. که غواړئ چې دغه ټوټل چې تاسې لیکلی یا دغه نیم چې تاسې لیکلی دی دې ته یو ډایرکشن ورکړئ، نو ټکس ډایرکشن ورته انتخاب کړئ. په دغه رقم ډایرکشن غواړئ یا په دې رقم؟ زه وایم په دې رقم صحیح دی. نو د نن دپاره همدغومره درس بس ده. انشاءالله سبا به په باقي موضوعګانو باندې خبرې وکړو. ټیبل زموږ او ستاسې په ډاکومنټیشن کې ډېر زیات کارېږي، نو په همدې خاطر باندې زموږ دا دوم درس دی په ټیبل کې چې خبرې کوو. انشاءالله چې سبا به ټیبل هم خلاص شي او نور به هم مخې ته لاړ شو.